أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى او هر کله چې وعده وکړه مونږه موسی د موسی علیه السلام سره 40 ليله د سلويخ تشپو ثم اتخذتم بیاونی ولو تاسو العجل اسخي یعنی اسخیم اونی ولو په عبادت سره من بعده پس ددنا وانتم ظالمون او تاسو وانتم او تاسو ظالمون ظلم کوونکی وي د سوره بقره آیت نمبر 51 د تشریح نمخ کې چې مونږ د فرعون ذکر وکړو چې الله فرمایي چې واغرقنا آل فرعون چې مونږ آل د فرعون غرق نو دا فرعون څوک فرعون پیژندل دا ضروری دي مونږ تاسو د په مصر کې چې په عجایبګر کې د کم سړی دا ډانچه پرته ده نو دغه ته مونږه تاسو فرعون وایو دا فرعون اصل کې دا د یو عہدی نوم دی او اکثر د یو شی چې د یو سیز نوم وي د کپنې غنوم په پوښ شي او خپل نوم د خلکو نه ير شي لکه مونږ تاسو په خپل علاقه کې پیمپر استعمالو کنه نو دا پیمپر لفظ چې دا د کپنې نوم دی دا چې کوم دا وړوکی غونټې د کوناټو دا واسکټ چې د دې پیمپر نوم نه د خپل ډایپر نوم دی او اول ځل چې دا کوم کپنې جوړ کړي او مشهور شو دا کپنې پیمپر نوم نو خلک ټول دی ډایپر ته اوس پیمپر وای یا دغه شان دا صرف دي صرف نو ټول خلک دې ته صرف وای د دې خپل نوم چې دین هغه ډیټرجنټ پاوډر دی او اول چې کوم کپنې د صابون نه د صرف تر اوړې دا د ډیټرجنټ پاوډر ته نه دا هغه کپنې صرف نومونه د کپنې نوم یادې خلکو او د سیز هغه اوریجنل نوم چې دین هغه چاته پته نشته بلکې تاسو ته هم پته نه وکنه چې د صرف خپل نوم دی او د پیمپر غن خپل نوم دی پیمپر خو بیا چاته په ټي وي اشتهار کې راشي چې دا ډایپر او دا ډایپر خدا ټول خلک وی د ماشومان پیمپر ختمي دي اصل کې د دې نوم پیمپر نه دی دا پیمپر د کپنې نوم دی نو کله کله د سی وشي چې هغه اوریجنل نوم د خلکو نه ير شي او د کپنې چې کوم نوم نو کپنی یادي دا سي ډیر سيزونه دي په هر حال فرعون چې دی دا د کپنې نوم دی دا د عہدی نوم دی لکه څنګه چې د روم د بادشاه د لقب چې دا قیصر د ایران د بادشاه لقب دا کسرا او دغه شان د حبشه به کوم بادشاه وغه ته نجاشي وي زمونږ استادو چې کوم بادشاه یغه ته وزیر اعظم وي او یا چې دینو دغه سېنات په طریقه چې کوم راشي هغه ته صدر وي نو دا د هر یو علاقه یا د یو ځای چې کوم بادشاہي د هغه خپل یو لقب د مصر به کوم بادشاہ او هغه ته به فرعون وي د چې کوم پلار او غم فرعون او چې داسې مخ کې کوم بل بادشاہ او غم فرعون دا مونږ تاسو چې په قران کې د کوم فرعون تذکره وایو د دې فرعون خپل نوم دا ولید اوس چې په مصر کې د کوم ډانچه پرته ده د ولید بن مصعب بن الریان دا فرعون چې دینو دا د تذکره چې دینو دا په قران کې راغلی دا او د عہده ذکر شوی دا بس هغه خپل نوم چې دین هغه ډیرو خلکو ته بس پته نشته چې کلم په قران کې د فرعون تذکره راشي نو د موسی علیه السلام په دور کې چې کوم فرعون هغه ولید بن مصعب بن ریان د تذکره چې دین دا کیږي د دینه مراد دقه دی یو دویم دا چې آل فرعون آل د اهل الندی آل د اهل الندی او آل ویل کیږي اولاد ته یا د خاندان خلکو ته یو معنی دا ده او یو معنی دا ده چې آل ویل کیږي هر تابعداري کوونکی دغه کې د خاندان آل فرعون مراد خاندان نه دی بلکې دا متبعين دي کوم چې د فرعون متبعين الله فرمایي واغرقنا آل فرعون یعنی مونږه ماته ترجمه کې ویلو چې مونږ فرعونیان غرق کړل د فرعون چې کوم منون کیو بس دا ټول فرعونیان دي خجی دا خو یو ځړه خبره چې دین هغه پاتې و اوس په دې آیت کریمه آیت نمبر 51 کې الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي چې موږ موسی علیه السلام سره د سلويخ تو شپو د واده وکړه او بیا د اغه نه پس چې کله اغه سلويخ تو شپو له کوه تور تراغي تاسو د سخی عبادت شروع کو او تاسو ظالمان و دا څه کیسه شوی و د دې تذکرہ ټوله پشپالسمه سپاره کې په سوره طه کې د 83 نمبر آیت نه شروع ده او په وړو وړو آیتونو کې الله تبارک وتعالى د دې ذکر کړی موسی علیه السلام او د بنی اسرائیل دي چې کله د فرعونیانو نو ورته الله نجات ورکو نو دی په هغه وخت کې موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى د سلويخ تشپو وعده کړی و چې ته برازي کو هیتور ته طالب از تورات درکوم طالب از کتاب درکوم چونکه یو قوم او غي د پاره د یو کتاب ضرورت
موسی علیه السلام خپل رور هارون علیه السلام دی په هغه کې خلیفہ او نائب جوړ کو دی لاړ چې دی لاړو نو دی سره د موسی علیه السلام په دور کې خو جادوګرم ډیرو ان شاء الله ورپسې به تذکرہ راشي د فرعون په محل کې ډیر جادوګرو د موسی علیه السلام په دور کې جادوګر ډیرو نو د موسی علیه السلام په قوم کې یو جادوګرو چې هغه ته سامری وي قران کې د هغه په اړه سم سپاره کې تذکرہ شته دی دغه سامری جادوګر او کته چې جبرئیل علیه السلام په یو براق باندې سور راغی او هغه براق بچ په کم ځای باندې خپه کې خودانو التبا اغازه کې به الله تعالی زندگی چول التبا شینکه برازرغون کېدو نو د هغه ولیدل چې نور خلکو نو لیدل د ولیدو نو د خلکو سره بنی اسرائیل سره سونوا زنانو سره او هغه په خپل منځ کې دا خبر وکړه چې دا خو د فرعونیانو سونه ده او د دې استعمال دا مونږ له جایز نه دی او هغه چونکه په سمندر کې ورغرق شو نو مونږ هم دا سونه ټوله راغونډ کو او بس دا په سمندر ته ور دي چې کله سونه راغونډ کړل نو سامری ته نه د سامری ته نه سخه جوړ کو وړو کې غونته سخه ته جوړ کو او بیا چې دین بیا هغه کمزې کې چې د جبرئیل علیه السلام هغه اسیا براق خپېخه و د هغه زینه هغه خور راواغسته او هغه اسخیله په دخله کې ورواچوله نو د اوازونه شروع کړل نو بیا خلکو ته وی چې موسی علیه السلام خو نشته د موسی علیه السلام خدای خو نعوذ بالله هغه دار نو خلکو د هغه عبادت شروع کړو سجده وته شروع نو دې خبره کې د هغه واقعي تذکرہ ده بل یاد ساته په قران کې د واقعات او د تسلسل د سوره یوسف علیه السلام د کیسې نه علاوه دا په تسلسل سره واقعیت نشته کوم ځای چې مقام عبرت ته هغه الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی بیا چې بل ځای کې کوم ځای کې مقام د عبرت د ذکر کولو تذکرہ وا الله تبارک وتعالى هغه تذکرہ په نور الفاظ باندې کړی دا لکه د موسی علیه السلام دا تذکرہ الله تبارک وتعالى بار بار په قران کې په مختلفو الفاظو باندې کړی دا نو دې چې دینو د غسکی عبادت شروع کو بیا موسی علیه السلام چې کله واپس راغی نو هغه خپل رور هارون علیه السلام د ګیری نه ونیسو تاسو ته کولو چې دا دی ولې نغي ورته وی چې ای زما روره زما د مور زویا ما د ګیری نه او د سر نه ما منیسه او زه یریدم چې اسنه زدي منه کم د دې سخی د عبادت نه او بیا تاسو راشه تاسو چې زله ګور رسول الله صلی الله علیه چې تاسو بیا ټول فرقې کړي دي اختلاف هم پکې اچولې د نماز تاسو انتظار کولو بهر حال موسی علیه السلام چراغ نو دوه روایت دی یو د اسخی دی هم دغه شان د سونیو او د کې لګه غونتسار غلي او اوازونه کولو نو هغه موسی علیه السلام بیا ټوکړي کو د دې هغه ټوکړي سمندر ته وښته یو روایت دا دی چې نه د دینه بالکل غوخه او ډوکی هر څه پکې پیدا شي او دغه خوري چولو سره نو بیا موسی علیه السلام چې دغه هغه ذبح کو او دغه غاډوکی غوخه هر څه چې سمندر ته ورغورځو دوه اقوال صحیح دي چې هر یو قول باندې عمل شي په دې بنیادی چې کوم د دې واقعي کوم مقصد او غرض دی چې هغه عبرت بیانول دي د هغه ذکر کې څه فرق ناراضي نو خلاصه د خبره دا شو چې موسی علیه السلام سلويخت شپوله کوه تور تلاړو او هغه موسی علیه السلام ته کله لاړو الله ورته ال وحی وکړه سوره طه کې ذکر دی چې موسی علیه السلام ته ډیر زر علی او ستان روس ستا قوم گمراه شو نو بیا موسی علیه السلام چې واپس راشي نو ګوري چې خلک د سخی په عبادت کې لګیا دي هغه بیا د سخی سره دغه شان چلو مخکې تفصیل سره ان شاء الله نور خبره را رواني واذ وعدنا او هر کله چې وعده وکړه مونږه موسی علیه السلام سره 40 ليله د سلويخ تشپو ثم اتخذتم بیاونی ولتاسو العجل اسخی فعبادت سرا من بعده پس ددنا وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی وي ثم عفونا عنكم بیا عفو وکړمږه تاسو ته من بعد ذالک پس ددینا پس د غسخی د عبادتنا لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکر گزار جوړ شئ واذ او یاد کا هغه وخت اتینا چې ورکل مونږه موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب والفرقان او د فرق را وستون کې په مابین د حق او د باطل کې هغه طاقت چې هغه فرق را ولي په مابین د حق او د باطل کې د دینه مراد نه معجزې دي چې هغه الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام لور کړی وي لعلکم تهتدون د پاره د دې چې تاسو په هدایت باندې شئ ثم عفونا عنكم الله فرمای بیا درته مونږه عفو وکړه د دغه سخی د عبادت نه پسم تاسو ته عفو وکړه عفو او تسنګ وشو د بل آیت کې ان شاء الله د هغه خبر ذکر بیا کو او الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو چې دا غینه مراد تورات ته
او فرقان یعنی د حق او د باطل په منځ کې فیصله کن 9 معجزې آیات بینات ورته ویل کېږي 9 معجزې ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات الله فرمایي چې موږ موسی علیه السلام ته 9 ښکاره معجزې ورکړې او دغه معجزې د فرقان ویل کېږي چې دا د حق او د باطل په منځ کې یو فرق راوستون کې جداوالی راوستون کې یو قوت لعلکم تهتدون مخکې تفصیل کوو ان شاء الله ثم عفونا بیا عفو وکړه مونږه عنکم تاسو ته من بعد ذالک پس د دې ظلمنا لعلکم د پاره د دې چې شی تاسو تشکرون شکر گزارا واذ اتینا او هر کلا چې ورک مونږه موسی علیه السلام ته الکتابه کتاب والفرقان او فرقان یعنی د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستون کې قوت لعلکم تهتدون د پاره د دې چې تاسو په هدایت باندې شئ واذ قال موسی او هر کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم انکم ظلمتم بشک تاسو ظلم کړی دی انفسکم پخپل ځانونو باندې باتخاذکم پنیولو دستاسو العجل سقیلرا یعنی د نیولو نه مراد دلته عبادت باندې چې عبادت مو کړی باتخاذکم پنیولو دستاسو العجل سقیلرا فتوبوا الى بارئکم پس توبو باسه خپل پروردگار ته فقتلوا انفسکم او قتل کې ځانون خپل ذالکم خیر لکم دا قتل دا یو بل قتل کول خیر لکم غرد استاسو د پاره عند بارئکم پنځ د پروردگار استاسو فتاب علیکم نو توبه قبول کړه استاسو دا با محاوره معنا ده فتاب علیکم نو رجوع د رحمت یې وکړه پتا سو باندې یا مهرباني یې وکړه پتا سو باندې مونږه معنا کو فتاب علیکم نو توبه قبول کړه استاسو انه بشک الله تبارک وتعالى هو التواب الرحیم دی ډیر توبه قبلون کې او رحم کون کې دی واذ قلتم او هر کله چې اویل تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمنا مونږ هرگز یقین نکو لکا پتا باندې یا لن نؤمن لکا مونږ ایمان نه وروړو پتا باندې حتا تر دې پوره نر الله جهرتن چې مونږ اوینو الله جهرتن ښکارا فاخذتكم الصاعقه ان ولیتا ستندر وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل کله د بنی اسرائیل د سخی عبادت کو نو د آیت نمبر 55 کې د دې خبره ذکر دی چې بیا الله فرمایي چې تاسو موسی علیه السلام ته وی چې مونږه پتا ایمان نه وروړو سو پورې چې مونږه الله ښکارو وینو نو د دې په یوس کې په دې باندې تندر رالو او دې ټول مړ شو فاخذتكم الصاعقه نور مفسرین چې دین لیکلي دي چې دې مړ شو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون الله فرمایي چې مونږ بیا تاسو ژوند کړئ تاسو د مرګ نه پس د پاره د دې چې تاسو شکر گزار جوړ شئ دا 3 آیتونه شو نو په دې 55 نمبر آیت کې چې کوم د دې د خبره وا چې مونږ به الله پتا باندې ایمان وروړو چې الله ښکارو دا د چلو شو چې کله د بنی اسرائیل د سخی عبادت وکړو موسی علیه السلام هغه سخی ټوکړي کو سمندر ته وغورځو نو د هغې نه پس موسی علیه السلام وویل چې کوه تور ته لاړ شو او ځان سره د خپل قوم نه نیکان خلک بوزما او الته الله تبارک وتعالى ته په جرګه او په مینت او په زارې باندې ووایو چې د خلکو ته د ګناه معاف کړي مونږ خو ثم عفونا عنکم ګناه خو ورته معاف شو خو څنګه معاف شو د هغې واقعه دا ده د هغې خبر او تفصیل دا دی چې موسی علیه السلام او یا کسه د ځان سره بوتلل نو دی الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام ته د خپل قوم وی چې ته الله تعالی سره خبرې کې نه چې مونږ هم دا خبرې اورو اسنه چې تا باندې وحی وکي او ته چې دا سره ته وي مونږ هم دا خبرې اورو موسی علیه السلام الله ته وی نو الله تبارک وتعالى چې او دیوم زما او استاد خبرې ووري دي چې کله کوه تور ته ورور رسیدل نه پدی باندې د وریځ په شکل باندې او صایبان جوړ شو دی ټول په هغه وریځ کې پټ شو او الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام ته توجه فرمایله او د اغي په تندي باندې یو نور زلیدو نو د خلکو ورته کتی نشو نو دی په خپل تندي باندې نقاب واچول په خپل مخ باندې او الله تبارک وتعالى چې د قوم سره کوم د موسی علیه السلام سره کوم خبرې وکړي نه هغه د قوم مورید موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه چې دی به د خپل ځانونه قتل کړي دا چې کوم خلکو د سخی عبادت کړي دا سي ورته معافي نشته دا چې کوم خلکو عبادت نه دي کړي دی به راضي او دی به دا چې کوم د سخی عبادت کړي دی به قتل کړي د شرک معافی دي ته بدا سے په اسانه نه ملاويږي
نو چې کله دا خبره وشوه نو د خلکو وی چې نه مونږ خو الله ونه لیدو د بنی اسرائیل مونږ خو خبره اورېده خو مونږ خو الله ونه لیدو او مونږ ستا په خبرو یقین نه کوو مونږ پتا باندې ایمان نه وروړو یعنی ستا په خبرو یقین نه کوو سو پوری چې مونږ الله ښکاره ونه وینو نو د الله دیدار غوښتل دا جایز مسله ده خو د سرکشه او د عناد د وجه چې نه مونږ خدا خبره به علمونو چې الله وینو دغه سرکشه د وجه نه الله تبارک وتعالى په دې باندې یو تندر نازل کو او دغه او یا کسان نیکان دا پکې لا نیکانو دا نیکان چې دنه په غزه باندې مړش موسی علیه السلام یوازې پاتې شو چې یوازې پاتې شو نو الله تبارک وتعالى ته په سجده پرې وته او الله تبارک وتعالى تعرض کی الہ العالمین ما د خپل قوم نه او یا کسان ځان سره د جرګې د پاره راوستل او تار لاغه مړکل اوس به خپل قوم لسه جواب ورکوم نو بار بار الله تبارک وتعالى ته د امینت او زاری کوله نو الله تبارک وتعالى د خلق ول بیا جون ورکو او بیا دي ته وی چې ځا ژوندې شه او دی بیا د موسی علی السلام سره واپس راغله چې کله واپس راغله نو بیا دي ته وی چې په صفونو کې شری په صفونو کې شو او یو طرف ته هغه خلک درېدل چې د سخی عبادت کړو یو طرف ته هغه خلک درېدل چې چا د سخی عبادت نو کړي هغه کسان چې دین هغه درېدل او بیا د چې کوم خلکو د سخی عبادت نو کړي دی د غنور خلک قتل کول شروع کړو او په لږ وخت کې تقریبا او یا زره کسان چې دین دا مړکړل چې کله دا مړکړل نو بیا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الله ته سوال وکړو کدا چې د بنی اسرائیل ملکیږي نو دا نسل به ډیر زر ختم شي دا خلک به ختم شي بیا الله تبارک وتعالى د دې د جنگ باندې د لپاره حکم نازل کو دی دغه جنگ ختم کو دا چې کوم پکې مړ شي او دغه مړو ته چونکې دی د الله تبارک وتعالى دی توبه قبول کړي په دنیا کې او د توبې د قبولیت لپاره ورته دا یو سیستم کې خو نو چې دا کوم مړو نو دی له مرتبه د شهادت ورکړه چې کوم ژوندۍ پاتې شنو هغه د لپاره کفاره وګرځیدو نو دې درو آیتونو کې الله تبارک وتعالى د دې خبره ذکر کړی دی چې فرعونانو د بنی اسرائیل چې دین هغه د الله تبارک وتعالى نه د ښکار لیدو سوال وکړو الله تبارک وتعالى هغه مړ کړل او بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې بیا هغه له ژوندۍ ورکړه هغه چې واپس راغلل نو الله هغه حکم یې چې دین هغه خلکو ته بیان کو چې تاسو کوم د سخی عبادت کړل نه هغه به تاسو هغه به قتل کېږي او د هغه د پاره دغه ترتیب جوړ کو بیا د هغه نه پس توبه قبول شوه واذ قال موسی او هر کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ازما قومه انکم ظلمتم بشک تاسو ظلم کړی دی انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل پنیولو د تاسو سخی په عبادت سره فتوبوا پس توبه وباسئ الی بارئکم خپل پروردگار طرف ته خپل خالق طرف ته فقتلوا انفسکم نو قتل کې ځانونه خپل څنګه قتل کې یعنی خپلو کې جنگو کې دا چې کوم کسانو د سخی عبادت کړی دی وجنه ذالکم خیر لکم دا حکم غرد استاسو د پارا عند بارئکم پنیز د پروردگار استاسو فتاب علیکم پس توبه قبول کړه استاسو انه بشک الله تبارک وتعالى هو التواب الرحیم دا ډیر توبه قبل انکه او رحم کوونکې دی تاسو ما ویلو چې د فعال په وزن چې کوم الفاظ راځي تواب قهار رزاق فتاح نو دې کې د ډیروالی معنی برتي د معنی مصدری پکې په زیادت سره په کثرت سره وي تواب معنی مصدری د توبتون نو ډیر توبه قبلون کې واذ قلتم او هر کله چې اویل تاسو یا موسی ای موسی علیه السلام لن نؤمنا مونږ هرگز یقین نکو مونږ هرگز ایمان نه وروړو لکه پتا باندې لکه خپل معنی ستاده پاره یعنی یقین نکو پتا باندې حتا نر الله تر دې پوری چې مونږ اوینو الله تبارک وتعالى جهرتن خکارا فاخذتكم الصاعقه ان وليتا ستندر وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل ثم بعثناكم بیا مونږ دوباره ژوند کړی تاسو من بعد موتکم پس د مرګ د تاسو نه لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکرګزار جوړ شئ وظللنا او سور اکړو مونږه علیکم پتاسو باندې الغمام د وریزو وانزلنا او نازل کړل مونږه علیکم پتاسو باندې المن من والسلوى من مراد ترنجبین والسلوى او ملزان کلو خری تاسو من طیبات د پاکو سيزوننا ما هغه سيزونه رزقناکم چې درکړي د ممتاسو ته وما ظلمونا او دوی ظلم نو کړي نا په مونږ باندې ولکن کانو لیکن ودوی انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون چې ظلم یې کولو
په دې آیت کې الله تبارک وتعالى د بنی اسرائیل یو بل واقعي طرف ته اشاره کوي. د بنی اسرائیل خپل وطن چې دی نو دا شام دی، په شام کې اوسېدل. د یوسف علیه السلام په دور کې، د یوسف علیه السلام دا دور د دینه مخکې، د یوسف علیه السلام په دور کې دی مصر ته راغلل. نو یو قوم عمالقه غټ غټ خلکو، غټ غټ وجودونه وو، کتابونه لیکي چې دومره وجودونه وو. وروسته به ان شاء الله ذکر راشي چې موسی علیه السلام د بنی اسرائیل سو کسانو لېږل د جاسوسۍ لپاره چې تاسو لاړ شئ د عمالقه قوم خبر راوړئ. نو هغه اووه کسه یا اته کسه تللي. نو هلته یو سړي په غر کې خشاک راټولو. نو دا اته کسه راغونډ کړي دي، خشاک په پنډ کې تړلي دي، غوږه کړي دي. نو چې هغې راغلل نو یا موسی ان فیها قوما جبارین، په هغې کې خو ډېر جبارین قوم اوسېږي. وانا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، چې مونږ خو چې دی پکې تر کوم وینو مونږ ورې هغه ځای ته داخلېږو نه. نو بیا به څه کېږي؟ موسی علیه السلام ته وي اذهب انت وربک فقاتلا، تو او ستا رب د لاړ شي دي سره د جګړه وکړي، انا ها هنا قاعدون، مونږ بدل تناسي. نو چې کله دې ته د شام د علاقه عمالقه قوم دا قبضه کړې وه، نو دې ته حکم وشو چې تاسو د خپل وطن ته واپس لاړ شئ او دغه خپل ځای د دغه قوم نه خلاص کړئ. نو دې چې کسان لړل نو دې خو د دې جنګ نه انکاري شو چې خو داسې خلک دي. بعضې مفسرینو دا هم لیکلي دي چې دې یو څو کسان یو کس په خپل لستوڼي کې واچول، په دې ځای کې دومره غټ سړی و چې هغه په لستوڼي کې کسان واچول او بیا هلته وي داسې هغه لستوڼي د باچا مخې ته وڅنډوي، دي موږ سره مقابله کوي. نو دې ته نه ویرېدل. نو موسی علیه السلام ورته چې نور قوم ته دا خبره مه کوئ او الله به زموږ مدد کوي، خو دې ونه منله او دې ورته وویل چې اذهب انت وربک فقاتلا، تا او ستا رب دې لاړ شي او دې سره یې جګړه وکړي او موږ دلته ناست. نو الله تبارک وتعالی دې به طور سزا په یو ریګستان کې دې یو ریګستان ته ورننوتل او هلته دې روک شو. کله به یو طرف تلل او کله به بل طرف تلل. 40 کاله دې په مقام تیح کې اوړېدل راوړېدل. په مقام تیح کې اوړېدو سره په دې باندې الله تعالی 40 کاله تیر کړه او دی ولا یو قسم سزا ورکړه د دغه جهاد نه د انکار کولو. چې کله دې مقام تیح ته لاړل نو په دې کې سورې نه وو، په دې کې خوراک نه وو. نو بیا موسی علیه السلام له راغلل چې مونږ باندې خو چې دی نو ډېره سخته د سوري ته ضرورت دی او مونږ ته خو خوراک نه ملاویږي. نو موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی ته سوال وکړو. نو په دې باندې د وریځو سورې چې دی نو هغه جوړ. الله فرمایي وظللنا علیکم الغمام، چې مونږ په دې باندې یو احسان دا وکړو چې دې باندې مونږ سورې په جوړ کو او چې دې به چرته تلل نو هغه سورې به د دې د پاسه ګرځېدو. او د خوراک ته به چې کله ضرورت و نو من او سلوا، دا من دا داسې یو خوږه غوندې، داسې د شکرې په شان دی، د ګوړې په شان دی، یا د چینې د اوبو په شان دی، یو خوږ شربت غوندې به و چې دا به د پاڼو باندې د شپې نه نازل شو او بیا به هغه راغونډ شو، د هغې نه به یو خوږ غوندې څیز جوړېدو. نو دا په دې عامو حالاتو کې دا په دې پاڼو باندې چې څنګه دا شبنم راوورېږي او داسې قطرې تی جوړې شي نو داسې خوږ غوندې څیز به په دې باندې نازلېدو. او سلوانه مراد چې دی نو هغه مړزان دي. بعضې روایتو کې راځي چې مړزان به رالل نو دوی به ښکار وکړو، خو اکثر روایت دا دي چې دا به تیار راته شوي مړزان دا به چې دی نو نازلېدل. خو دې ته حکم و چې دا به تاسو د بلې ورځې دپاره نه ږدئ، بس د ورځې به تازه نازلېږي. نو بني اسرائیلو به ترېنه څه وخوړل او څه به یې سبا دپاره کېښودل. واقعاتو والا لیکي، داسې ډېره اتنټک خبره نه ده مستند، خو هغې وایي چې دا ترکارۍ به مخکې نه خرابېدې. لکه ګوره الوګان پراته کور کې، لس شل ورځې پراته، کچالان پراته، پیاز پراته، ټماټر چې دغه نو دا لږ خرابېږي، لږ زرکني نو دا مرچکي او دا شیزونه 4-5 ورځې کې 3 ورځې کې نه خرابېږي. او ترکاري چې دی نو هغه یو ټایم نه بل ټایم نه که فرج نه بغیر پاتې شي نو دا خرابېږي. نو هغې وایي چې دا کله د بني اسرائیلو دا ترکارۍ سټور کول شروع کړل نو د هغې نه پس دا ترکارۍ خرابېدل شروع شو چې د یو وخت ترکاري بل وخته نه پاتې کېږي. د دې نه مخکې به وي ترکارۍ خرابېدې نه. به هر حال دا واقعاتو خبره ده که نه، څه قرآن او حدیث کې دلیل نشته، کېدای شي صحیح وي کېدای شي صحیح نه وي. نو دی به چې دی نو د بلې ورځې دپاره د امن او سلوا دا به ذخیره کول او بیا به الله تبارک وتعالی هغه بند کړو. او دی به دا وی چې مونږ له پیاز پکار دي، مونږ له خو چې دی نو دال پکار دي، مونږ له غنم پکار دي، مونږ له هغه څیزونه پکار دي چې د ځمکه کې راخیږي، مونږ له آسماني خوراک نه دی پکار. نو بیا هغې وروستو ذکر را روان دی، الله ورته دلته ورشئ دا به تاسو ته هر څه میلاویږي، ښه شی پرېږدی او کمزوري څیز غواړئ. نو الله تبارک وتعالی د دې لپاره دا احسان کړی چې د وریځې سورې به پرې راغی
او بیا بچ دینو چې د خوراک د پاره بدی ته من او سلوان نازلېدل او د اوبو د پاره به موسی علیه السلام سره یو کانو الله ته حکم وکړ چې دا کانې په کونټه باندې هوا فنفجرت من حسنتا 10 عینا نو دا غینه 12 چینه روانه شوې دا 12 چینه او 12 لارې بل رز خبر راغلی و چې دا بنی اسرائیل 12 فرقې یو فرقې والا به د بل فرقې والا سره وبنس کړي نو 12 چینه خدای پاک روانه کړ چې هر یو ډلې والا هر یو فرقې والا چې دین اغي ځان له خپل زین وبس کی دغه شانتي روایتو کې راځي قران کې ذکر نشته خو روایتو کې راځي چې داس یو وګت غونته د راټ په شکل باندې یو عمودي رڼا هم دي ته کې د شپې چې دي ته بالکل غزه کې رڼا بوا د شپې بدی د رڼا وا د ډیوی یا د لاټین یا د بل څه رڼا کول ضرورت بنو نو خلاصه د خبره دا شو چې په دې آیت کې الله تبارک وتعالى چې کله دی په مقام تیه کې گیر شو او بیا دې ته ضرورت نو د هغه انعامات چې الله تبارک وتعالى کړی دي د هغه ذکر کوي چې مونږ پتا سو باندې وریاض سورې وکړو مونږ پتا سو باندې سلمان او سلوان نازل کړل مونږ درته وې چې دا پاک سونه خوره او دوی ظلم نو کړي په مونږ باندې لیکن په خپل ځانونو ظلم کړي یعنی کدی کوم د جهاد نه انکار وکړو یا د الله د نور احکاماتو نه انکار وکړو نو د خپل ځانونو باندې ظلم کړي وظللنا او سور اکړو مونږه علیکم پتا سو باندې الغمام د وریزو وانزلنا او نازل کړي مونږه علیکم نازل کړل مونږه علیکم پتا سو باندې المن ترنجبین والسلوى او ملزان کلو خری تاسو من طیبات د پاکو ما هغه سنا رزقناکم چې درکړي دي مونږ تاسو ته وما ظلموا او دی ظلم نو کړي نه په مونږ باندې ولکن کانوا لیکن ودی انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون چې ظلم یې کولو واذ قلنا او هر کله چې ویل مونږه ادخلوا داخل شي هذه القريه دی کلیتا فکلوا نخری منها د دینا حيث شئتم څنګه چې خوښ شي تاسو حيث شئتم د کوم ځای نه چې خوښ شي تاسو رغدن په فراخي سره ودخلوا الباب او داخل شي دروازې ته سجدا په حالت د سجده کې وقولوا او وای حطه بخنه او کې مونږه ته نغفر لكم نو وبخ مونږه تاسو د پاره خطاياكم تاسو ګناهونه تاسو خطاګانې وسنزيد المحسنين او زردا چې زیات به ورکو مونږه بدل المحسنین نے کوکارو تا فبدل الذين نو پس بدل که هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی دی قولا خبره غیر الذي غیر د هغه خبره نه قیل لهم چې ویل شوی ودیتا فانزلنا نو پس نازل کومګه علی الذين په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړو رجزا من السماء عذاب د طرف د اسمان نه بما كانوا يفسقون په سبب د هغه سوچ دی بنا فرمانی کوله په دې دوه آیتونو کې الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر کوي چې دوی وی چې مونږه د ورستو به ذکر راشي چې مونږه دا طعام نخرو او مونږه له ځمکې نه چې کم سيزونه رازرغونیږي مونږ لا هغه پکار دي ورپسې روکو کې تفصیل سره خبره را روانه ده نو الله ورته وی چې دې کلی ته داخل شه او په حالت د سجده کې یعنی په حالت د سجده کې دا مطلب چې سجده ولګوي دا مطلب نه بلکې سر ټیټ کې نو سجده هغه خپل لغوي معنی چې هغه تندې کې خودل په زمکه باندې اته نه مراد نه دی بلکې په حالت د سجده کې یعنی په حالت د خشوع او د خضوع او د عاجزۍ کې د کلی ته داخل شي او دا سی وای چې حطه الہ العالمین منتبخنه کې نو چې تاسو د بخنه سوالو کې نغفر لكم خطاياكم مونږ به تاسو د تاسو ګناهونه او بخو نو دی چې کله نوتل نو دی د حطه لفظ بدل کو بنی اسرائیل دی به حنطه یا د سنور الفاظ دي چې غنم پکار دي مونږ له غنم پکار دي غنم په دي وږي کې پکار دي نو دا الفاظ به وي نو الله تبارک وتعالى به بیا عذاب نازل نو دا عذاب چې نازلېږي نو دا د انسان د عملونو نتیجه وي نو الله تبارک وتعالى دې ته وی چې تاسو دې ځای ته داخل شئ سرخکته کې په عاجزۍ سره داخل شئ او دا وایي چې حطه نو د حطه کې بدی نون ولګوي به حنطه یعنی مونږ له غنم پکار دي نو چې دې ته کوم خبره ویل شي الله فرمایي دی هغه خبره بدل کړه کوم چې دې ته ویل شي و نبی الله تبارک وتعالى د دې د ظلم کولو په وجه د دې د نافرمانه کولو په وجه الله تبارک وتعالى په دې باندې عذاب نازل کړ خجی هغه عذاب سوچ په دې باندې نازل شو هغه عذاب دا چې په دې باندې د طاعون مرض راغی طاعون مرض پر راغی او طاعون مرض سره تقریبا او یا زرا بنی اسرائیل بیا په دې باندې الله تعالی هلاک کړ واذ قلنا او هر کله چې ویل مونږه ادخلوا داخل شي هذه القريه تادي کلیتا فکلون پسخری تاسو منها د دینا
حيث شئتم د کم زین چې تاسو خو خوي رغدن په فراخي سره ودخلوا الباب او داخل شي دروازې ته داخل شي په دروازه باندې سجدن په حالت د سجده کې یعنی په سر ټیټه وقولوا او وای حطه بخنو کې مونږه تا نغفر لكم نو وبخو مونږ تاسو د پاره خطاياكم خطاګان تاسو وسنزيد المحسنين او زرد چې زیات باور کومونګا نیکی کوونکو ته زیات بدل باور کومونګا نیکی کوونکو ته فبدل الذين پس بدل که هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي قولا خبره غیر الذي غیر د هغه قیل لهم چې ویل شوی ودیتا فانزلنا پس نازل کومونګا علی الذين په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی دي رجزن عذاب من السماء د طرف د اسماننا بما كانوا يفسقون په سبب د نافرمانی کولو د دوی په سبب د دې چې دوی به نافرمانی کوله دا كانوا يفسقون دا بتاسو لراشي فعل ماضی استمراری استاجی فعل ماضی استمراری كانوا يفسقون دا كانوا چې راځي په فعل مضارع باندې نو دې ته ویل کېږي ماضی استمراری او دا دې ځکه یو بل لفظ تیر شو دا كانوا انفسهم يظلمون كانوا يظلمون دا ماضی استمراری ده ان شاء الله خپل ځای کې بیا وضاحت راځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد